بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند، نن درته د الله جل شانه د دوو اسماء مبارکو ډیره طاقتوره وظیفه، ډیره باکماله او عظیم الشانه وظیفه بیانوم. د تجرباتو نه ثابته وظیفه درته بیانوم. د هر ناممکن حاجت دپاره چې ډیر لوی نه لوی او ناممکنه حاجت ولې نه وي، الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره چې د الله جل شانه دوه خاص نومونه دي، ان شاء الله تعالی ډیر خاص عمل دی، د دې کمالات او د دې برکات به تاسو محسوس کړئ. که د ستاسو د رزق تنګسیا وي، نو د رزق د فراخۍ دپاره، د هر قسمه رکاوټ او د بندش د ختمېدلو دپاره د الله جل شانه د دوو عظیم الشان نومونو مبارکو دا خاص وظیفه، دا اسانه وظیفه چې ډیره پرتاثیره او کمال قدرت لري، د خپلو حاجتونو د پوره کېدلو دپاره په ژوند کې صرف یو پیره ازماو کوئ. د دې حیران کن فواید به تاسو محسوس کړئ. زما عزتمندو، دا دواړه اسماء مبارکه چې د کومو درته زه نن دا وظیفه بیانوم، یا قادر یا مقتدر وظیفه ده. دا دواړه ډیر لوی پرتاثیره کمالات لري، ځکه چې دا د رب کائنات نومونه مبارکه دي، د هغه ذات نومونه دي چې د تمام عالم خالق او مالک ذات دی. زما عزتمندو، الله جل شانه په قرآن عظیم الشان کې ارشاد فرمایي: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، چې د الله جل شانه ښکلي ښکلي نومونه دي، د دې اسماء مبارکو په ذریعې سره د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. زما عزتمند، په قرآن عظیم الشان کې الله جل شانه ارشاد فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. شاهدې ترجمه مفهوم دا دی چې د الله جل شانه ښکلي ښکلي نومونه دي، د دې اسماء مبارکو په ذریعې سره، د دې نومونو مبارکو په ذریعې سره د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. نو زما عزتمندو، د دې ترغیب په قرآن کې الله جل شانه هم ورکړی دی چې د الله جل شانه نومونه مبارکه اسماء مبارکه ده تاسو ولولئ او د دې په ذریعې سره د الله جل شانه نه دعاګانې قبولې کړئ. زما عزتمندو، د دې وظیفې ذکر په احادیثو مبارکو کې نه دی راغلی، نه په احادیثو کې دا راغلی دي چې دومره ځله دا ویل پکار دي او دومره پیرې به د دې تاسو ورد او وظیفه کوئ. خو لیکن دا وظیفه د اولیاء الله، د علماو نه او د بزرگان دین او صوفیای کرامو نه را نقل شوې ده. هغوی دا وظیفه کړې ده، هغوی په دې باندې تجربات کړي دي، هغوی څه حاجتونه وو هغه ورته الله جل شانه پوره کړي دي، مشکلات یې ختم شوي دي او کارونه یې سم شوي دي، او چې چاته هم یې دا عمل ورکړی دی، د هغوی حاجتونه الله جل شانه پوره کړي دي، او په یو خاص تعداد کې د دې ورد او وظیفې کړې ده او موږ ته په کتابونو کې بیان کړي دي. لہذا زما عزتمندو، دا وظیفه د الله جل شانه سره د انسان یو تعلق جوړوي. د دې نه علاوه ذکر، فکر، عبادات، نوافل، د قرآن مجید تلاوت، په دې سره د انسان په زړه کې د الله جل شانه یاد را پیدا کیږي. بهر حال د دې وظیفې ډیر حیران کن کمالات دي. د ستاسو په ژوند کې څه قسمه بندش وي، رکاوټ وي، که دغه بندش او رکاوټ په نکاح کې وي، که دغه بندش او رکاوټ په رشته کې وي، یا د قرض حوالې سره وي، یا زما عزتمندو تاسو امتحان ورکوئ او د نوکرۍ د حصول لپاره تاسو دا وظیفه وکئ، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به تاسو ته په دې هر څه کې کامیابی عطا فرماکي. یا چېرته تاسو انټرویو ورکول غواړئ، په هغې کې د کامیابۍ دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. زما عزتمندو، دا د الله جل شانه دوه اسماء مبارکه دي، یا قادر یا مقتدر. او زما عزتمندو، د دې وظیفې مکمل ترتیب زه تاسو ته ذکر کومه.
ترتیب د دې دا دی چې دا وظیفه به تاسو 7 ورځو پورې جاري وساتئ. په یو ورځ عمل سره هم الله جل شانه به د ستاسو تمام مسایل حل کړي. خو لیکن زما تاسو ته دا مشوره ده چې 7 ورځې تاسو دا وظیفه جاري وساتئ. بل دا دی زما عزتمندو چې د ورځې نه څه ټایم هم تاسو فارغه یاست، ستاسو توجه او دیان برابر وي، څه ټایم هم تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو کولی شئ. د سهار مونځ نه پسې هم کولی شئ، د ماسپښین مونځ نه پسې هم کولی شئ، د مازدیګر مونځ نه، ماښام مونځ نه او د ماسخوتن مونځ نه پسې هم کولی شئ. هر ټایم تاسو کولی شئ، د دې تاسو ته اجازت دی. خو د ورځې نه یو پیره به خامخا تاسو دا وظیفه کوئ، مکمل توجه سره به یې کوئ. او د الله جل شانه په ذات باندې کامل برواسې سره چې الله جل شانه به ضرور زما د حاجتونه پوره کوي او ما ته به په دې خپلو خواهشاتو کې مقاصدو کې کامیابي را نصیب کوي. بهرحال زما عزتمندو اوس د وظیفې مکمل طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. د بیانولو نه مخکې که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کامنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کړئ، ولیکئ. دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکیپ کوئ یې مه. زما عزتمندو د دې وظیفې طریقې کار دا دی چې د ټولو نه پیله اول به تاسو 11 مرتبه 11 پیرې به درود شریف ولولئ. بیا د الله جل شانه دا دوه اسماء مبارکه یا قادر یا مقتدر یا قادر یا مقتدر دا به 1000 پیرې 1000 مرتبه تاسو ولولئ. او زما عزتمندو تاسو به سوچ کوئ چې 1000 پیرې خو دا ډېر زیات دی. خو زما عزتمندو دا صرف 2 ټکي دي، 2 اسماء مبارکه دي، 2 نومونه دي د الله جل شانه. د دې په ویلو باندې هیڅ ټایم هم نه لګي او بیا چې ورسره زموږ غټ حاجتونه پوره کېږي نو زما عزتمندو خلک د خپلو حاجتونو او مقاصدو دپاره څومره سخت کارونه کوي، څومره محنتونه او کوششونه کوي. لهذا زما عزتمندو ښه په توجه سره، ښه په شوق او جذبې سره تاسو دا وظیفه وکړئ. د دې نه پس بیا 11 مرتبه 11 پیرې تاسو درود شریف ولولئ. خو زما عزتمندو دا خبره مې یاد وساتئ چې څه ټایم تاسو دا عمل کوئ، دا وظیفه کوئ نو چې ستاسو کومه مسله وي هغه به تاسو په ذهن کې حاضره ساتئ. دې طریقې سره زما عزتمندو یو ورځ دا وظیفه تاسو کولی شئ. خو زما تاسو ته مشوره دا ده چې 7 ورځې په مخه باندې تاسو دا وظیفه جاري وساتئ. انشاءالله تعالی تاسو به ورته حیرانه پاتې شئ. الله جل شانه به د ستاسو تمام مسایل حل کړي وي. زما عزتمندو ډېره بهترینه مجربه وظیفه ده، پخپله یې هم وکئ او د صدقې جاري په نیت سره خپلو وروڼو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. میلاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.